بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو ملګرو ته سلامونه. امید لرم چې تاسو به ټول په خیر کې شوستی، خوشحال به وي. که څه هم خوشحالي نشته دی، هره ورځ یو دردونکې پیښې راځي، هره ورځ د پښتنو یو قتل عام شروع دی. نو دغه په حواله سره مې وغوښتل چې نن په لایو ویډیو راشم، څه خبرې وکړم، هغه خپل احساسات او هغه خپل د خبرو حق ادا کړم. زمونږ په خاوره باندې روزانه یوه بدامني روانه ده. زمونږ ډېر لوی لوی کسان، ډېر لوی لوی علماء کرام، پوهان، ملکان، مشران، لوی لوی خلک زمونږ وژل کیږي. یو تسلسل روان دی چې نو درونکی دی. د شیخ ادریس صاحب د شهادت پیښه یقینا ډېره دردونکې او حیرانکون پیښه ده. شیخ ادریس صاحب یقینا چې ډېر لوی عالم، د یو لوی دینی ادارې یو لوی عالم و چې ډېر شاګردان یې لرل، ډېر خلک ته یې تعلیم ورکولو، علم یې ورکولو. د دې په حواله سره زه غواړم چې څېړنه هم وشي، د چې په کوم شهادت ته د دغه څېړنه وشي چې کوم قتلان یې دي تر یغ ځای پورې پورا کام، پورا ولس، د ټولو علماء کرام دغه د څېړنې دپاره هر ممکن کوشش وکړي چې د دې څېړنه وشي. خو دغه څېړنه کې یوه خبره دغه هم وشي چې شیخ ادریس صاحب چې څه وخت مخکې لږ متنازع جوړ شو، د ده په شخصیت باندې یا د ده په خبرې باندې خلکو یو اعتراضات کولو. دا څه وخت مخکې د پاکستان جنرال اسم منیر چې د هغې لږ څه داسې تعریف کړی و، بیا هغې وروسته یقینا د خلکو زړونه خفه شوي وو، د ده خلاف یې خبرې کولې. نو زه هم دا فکر لرم چې د ده تحقیقات د یخ ځای نه وشي چې په کوم ځای کښې آیا دای چا مجبور کړو چې دای د پاکستان د جرنیل یو تعریف وکړي، په کوم بنیاد باندې دا کړی و، دا چا مجبور کړی و که نه د خپل کړی و. نو یخ ځای نه تحقیقات شروع شي. بیا د اوس چې کوم وار په ده باندې وشو، یقینا پورا کام، علماء کرام، عام ولس دا په یو کنفیوز کې وغورځېدلو. مونږ وینو په میډیا باندې قسم قسم خبرې کیږي. زمونږ د پښتنو د لویو لویو عالمانو مرګ یو په تسلسل کې روان دی، هم خاص ماشومان، زنانه په تسلسل کې روان دي چې په شهادت باندې رسیږي. خو لوی علماء کرامو په حواله سره خبره به وکړو. مولانا مراج الدین قریشي صاحب چې ام ان ای هم و، هغه ډېر د حق او ډېر د سچ سړی و، د خپل کام په خپل دین په خپل ایمان کلک ولاړ سړی و. خو هغه یې موږ ته پرې نه ښودلو، زموږ نه یې یوړلو، شهید یې کړلو. دغسې مولانا سمیع الحق هم شهید کړلو، مولانا عادل یې هم شهید کړلو. مفتی عبدالشکور چې کوم ام ان ای و، هغه یې هم په یو حادثاتي پیښه کې په شهادت ورسولو. دا اوس د ادریس پیښه ده، دلته یې ډېر لوی لوی عالمان نور هم په شهادت ورسول. نو دې په حواله سره د ټولو علماء کرامو نه هم موږ یو غوښتنه کوو. علماء کرام زموږ دپاره تر هر څه لوړ دي، خو دا یوه غوښتنه خامخا زه نه کوو چې په زرهاو که تاسو د ولس په حواله سره خبره نه کوئ، ما یې کویستی. که تاسو په منبر باندې د امن په خلاف د امن دپاره خبره نه کوي، د خپل په کوم قتل عام روان دی په پښتونخوا کې، کوم لوټ مار روان دی، کوم ظلم وحشت روان دی، په دې خبره نه کوي، ما یې کویستی. خو د دنیا عالمان چې زمونږ له منځه ځي، د کام په باندې غمګین شي، دلګیر شي، د دې په حواله سره خو خامخا تاسو خپله خبره وکیستی. تاسو خامخا یو داسې لای عمل جوړ کړئ چې د دې روکتام خو وشي. که چېرته د دې روکتام نه کیږي، دا سلسله روانه ده، خو دا به بیا تر هغه وخت پورې روانه وي هم چې بیا به په دې باندې موږ تاسو ټول ختم شوي. څه ورته وایي چې مرګی به د مرګی وي، دایسي به د دایسي وي. نو د مرګ نه مخکې موږ ته پکار ده چې د خپل ځان د تحفظ دپاره خو غږ پورته کړو، د خپل ځان دپاره، د خپل ولس دپاره خو کم سے کم غږ پورته کړو. موږ ته اوس ضرورت دی، موږ مظلوم یو، علماء کرام مظلوم دي. هره مدرسې علماء کرام شیخان داسې دي هم چې هره ورځ د یو خطر سره مخامخ شوي دي. په دې ملک کې علماء کرام ته، دینی طبقات ته هیڅ قسمه تحفظ نه ملویږي.
دوی ډیر زیات برداشت کوي، تر کم ټیم پورې به دا برداشت کوي. دا برداشت خو آخري ختم شوی دی. نو دغه په حواله سره ما دا غوښتل چې علما کرام باید دغه په حواله سره سخت اکشن واخلي. مونږ په هر حال کې مونږ د پی ټی ایم ملګري په هر صورت شه هم د خپل ولاس د خپل علما کرام د امن د پاره د بد امنۍ خلاف د هر چا سره ولاړ هم یو، د هر چا سره به مخکې صف کې زو هم. خو په دا ځل باندې د علما کرام چې څومره هم دي، جمعیت علما اسلام چې ګوندی یې دغې نه هم غوښتنه کوو چې د دغې خلاف دوی باقاعده یو نه ختم کوونکی شیډول جاری کړي چې تر څو پورې د دې قاتل اخري اختتام ته خبره سره رسېدلې نه وي، تر معلومات پورې رسېدلې نه وي، تر یغ وخت پورې په قرار کې نه ني. تر یغ وخت کله دا په قرار کې نستل، سبا دی بیا د یو بل نمبر دی، بله ورځ د یو بل نمبر دی. دا نن خبره ما صرف په علما کرامو باندې وکړله. که نه وي مونږ په شروع جنګ شیو، د پښتنو هر ارز خلک مړیږي. اوس پرون هم په جنوبي وزیرستان ونکشې په یو ځای باندې دماکه وشوله چې 10 12 تر 18 کسانو پورې کسان زخمیان شول، څه شهیدان شول. هر ورځ په شمالي وزیرستان شه، هر ورځ په خیبر باډاک شه اپریشنونه دي، خلک مړه کیږي، له درکه کیږي. دلته که په کراچۍ کښې خبره وکړو، هر ورځ یوه داسې پیښه راځي هم چې خلک اوچت شي، بیا له درکه وي، له درکه کړي وي. د اوس په د لږ وخت کې هم دلته داسې 2-3 پخې راغللی هم په تقریبا په 10-15 ورځې کښې چې اوچت یې کي، بیا یې هېڅ انداز نه لګي چې ته چېرته یې وړلی. نو که دې خلاف مونږ تاسو ټول کام د هر شبات نه سره راوځو، په دې شي پر لاس ونه د خپلې پیشې سره لاس نه وتړو، راوځو انسانان سره جوړ شو، مسلمانان سره جوړ شو، پښتون سره جوړ شو. مونږ تاسو د دې ظلم شکار، مونږ تاسو ټول پښتون افغان یو، او مونږ تاسو به باعث ټول پښتون افغان د دې خلاف غږ پورته کوو. مونږ مسلمانان یو، تر ټولو نه ښکلي مسلمانان یو. نو که مونږ په پیشې پورې ځان وتړو چې مونږ خو علما یو، دا زمونږ کار نه دی، یا مونږ خو عام ولس یو، دا زمونږ کار نه دی، نو دغه خو به بیا هره ورځ داسې مړېږو هم داسې به غرقېږو، و مونږ به ګورو بس ویر به وي، ژړا به وي، غوغا به وي، دښمن به خوشحال وي، تماشې به کوي، نندارې به کوي. نو الله دا وکړي چې زمونږ علما کرام دغه په خلاف کلک اکشن واخلي، او مونږ غوښتنه هم ځنې کوو، او دا بیا هم غوښتنه کوو چې د اول سر نه د تحقیقات وشي چې آیا مولانا شیخ ادریس صاحب چې تیر ځل د عاصم منیر د چې کوم غا کړی و، تعریف لږ کړی و، هغې ځای نه د تپوس وشي چې آیا دا چا مجبور کړی و، کولی یې کړی و. بیا نن د قتل چې د شهادت وشه، دغه ټول اخري پوره چې تفصیل راوځي، زه پوره باوري یم چې دغه به اخر هم دشمن دوی په خپله ثابتېږي. مننه، خدای مو قدرمن لره.